دجال له فتنې نه نجات که چا بیا اسکرین ریکارډ کړی وي دا ویډیو بیا شیر کوله دا دې ورسره ملګري کړي په کومو لارو او په کومو اعمالو ترسره کولو کې الله جل وعلا خپل بندګانو ته نجات ورکوي د دجال له فتنې نه. اول پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسو که غواړئ چې له دجال نه الله جل وعلا نجات در نصیب کړي خلق به څوک غرو ته تښتي څوک به چیرې تښتي څوک به چیرې تښتي نو اول الله جل وعلا نه مدد غوښتل او الله جل وعلا ته پناه وړل او په هر حال کې ځان په الله جل وعلا باندې سپارل نو الله جل وعلا به د مؤمن مسلمان ته نجات ورکړي. دعا غوښتل الله جل وعلا نه زیات عذر کول الله ته او همدغه وجه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسې کله لمونځ کوئ کله چې لمونځ کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې د التحیات په اخیر کې دا دعا مه هېروئ اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. څوک چې په لمانځه کې دا دعا وایي نو ان شاء الله رب العالمین جل وعلا به دغه مؤمن مسلمان ته د دجال له فتنې نه نجات ورکړي. اوله خبره مې څه شي درته وکړه په لمانځه کې په التحیات کې دا دعا ویل او په دې اړه باندې ما یو مستقل کلیپ هم درته جوړ کړی ده کولی شئ چې هلته یې وګورئ. دوم د الله جل وعلا نومونه زده کول اسماء الله الحسنى د الله جل وعلا نومونو باندې علم حاصلول. اوس مثلا الله جل وعلا لیدونکی ذات ده الله جل وعلا لیدونکی ذات ده که د چا د الله جل وعلا نومونه زده و او دجال په مخه باندې ورغلل نو دجال خو ړوند ده که نه نو ده ته به معلومیږي ځکه دجال وایي چې زه رب یم د تاسې او دی به دغسې لوی کارونه هم کوي الله دا صلاحیت درته ورکوي د امتحان دپاره د خلقو ازمایش وکړي د ایمانونو امتحان یې واخلي. اوس ګورې باران دجال به اسمان ته داسې وایي چې باران راوبېوروي اسمان ته به وایي چې باران وبېدروي زمکې ته به وایي چې میوې رازرغونې کړه رازرغونې به یې کړي زمکې ته به وایي اوبه وچې کړه وچې به یې کړي دا ټول لوی کارونه الله جل وعلا دلته دا صلاحیت ورکوي چې خلق ازمایش کړي. نو اوس دلته مؤمن مسلمان ورته وګوري چې دا کارونه خو رب کوي او دا یې وایي چې رب ده نو بې ایمانه خلق به د ساله په د ایمان راوړي دا خو رښتیا رب ده. لیکن کوم چې مؤمنان مسلمانان دي د الله جل وعلا یې پېژندلی وي په نومونو صفتونه هغسې ورته وګوري چې دا خو په تندي کې د کافر لیکلی ده او بل ته ړوند دي د موږ رب ړوند نه ده نو ده به اسماء الله الحسنى اسماء و صفات به د رب العالمین جل وعلا زده کړي په هغې به ځان ښایسته کړی. دوم به څه شی دوم د الله نومونه زده کړي یاد یې کړي د الله په نومونو باندې ځانونه پوهه کړي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي من احصاها دخل الجنه چا چې د الله نه نوي نومونه یاد کړل او په هغه باندې ځان پوهه کړل دا سړی جنتي ده هېڅ شی بې له جنت نه راونه ګرځوي یوازې مرګ. دوم دریم عن أبي درداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. كشا دي سورة الكهف لس آياتنا ياد كرل حفظ كرل دي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أولني لس آياتنا أو دي واي الله جل وعلا ديت نجات النسيب كتردغل لسم آيات بوري إذ أو الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. د دې آیاتونو کې حکمت څه شی ده چې الله جل وعلا به د دې آیاتونو په حکمت سره مؤمن مسلمان د دجال له فتنې نه وساتي. حکمت پکې دا ده چې کله دغه ځوانانو اصحاب الکهف د الله جل وعلا په توحید باندې ایمان ټینګ کړ ځان عقیده یې ټینګه کړله او د الله جل وعلا له توحید نه اخوا دېخوا نه سول نو الله جل وعلا د هغه وخت هغه کافر بچیانو دوی ته نجات ورنصیب کړل. بيوبل رواية كرازي ألت خلص آياتنا راغلي دي لس آياتنا. بيوبل رواية كرازي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه ولم يكن له عليه سبيل. كاتشا سورة الكهف تلاوت كرل أو تلاوتي كول ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دي سورة الكهف تلاوت الجميع فرزبان دي مهيروي دي جميع فرزبان دي سورة الكهف ضروري تلاوت کوي. نبی علیه السلام وایي که چا سورة الکهف تلاوت کړل او سورة الکهف دی تلاوت کوي
نو او بیا یې دجال فتنه پیدا کړله نو دجال به دته هیڅ ضرر ونه رسوي او په ده باندې به هیڅ لار او زور پیدا نه کړي په دې انسان باندې.